سلامونه ګرانو هیوادوالو، هیله ده چې تاسې به ټول ښه یاست. ډېر دوستانو د سترګو د نظر د هغه عملیات په اړه پوښتنه کړې وه چې دغه عملیات څه ډول کیږي او د دغې عملیات په اړه معلومات غوښتل. ډېرو دوستانو کمنټونه ترڅنګ میسیجونه راغلي وو، نو بهتره مې وګڼله چې تاسې ته ټول تفصیل د دغې په اړه په یو ویډیو کې درکړم. نو هیله ده چې ویډیو را سره تر پای وګورئ. نو هیله دا ویډیو د سره هغه دوستانو ته مولېږي چې ورته مشکل لري او له دې حالته ځورېږي یا د سترګو مشکلات لري یا عینکې اچوي. لکه ما څنګه چې په خپل فیسبوک باندې یادونه کړې وه، تقریبا له 14 کلونو راهیسې ما همدغه ستونزه درلودله او له عینکو پرته ما نشو کولی چې زه دې مزل وکړم یا دې زه کتاب ولولم یا دې زه د کمپیوټر موبایل څخه استفاده وکړم. نو نن غواړم په دغه ویډیو کې تاسې ته ټول معلومات درکړم. یوازې ویډیو زه په طبي برخه کې زه کوم معلومات نه لرم، ځکه دا د ډاکټرانو اړوند موضوع ده. تاسې کولی شئ چې د مشاورینو سره د طب اړوند چې کوم کسان دي هغوی سره په دې اړه مشوره وکړئ. خو زه یوازې هغه خبرې کوم چې ما مطالعه کړي دي دغه عملیات په اړه، غواړم چې تاسو سره یې شریکې کړم. ګرانو دوستانو، دا د راځم لومړی تاسې ته د دغې عملیات په اړه چې لومړی پروسیجر څه شی دی. په افغانستان کې خو به ممکن دغه سیستم ونه اوسي، خو پاکستان، هندوستان ترڅنګ په عربي متحده اماراتو او په خلیج ټولو هیوادونو کې تاسې کولی شئ چې دغه عملیات وکړئ. نو ښه بهترین روغتونونه په خلیج هیوادونو کې مستشفى المغربي یا د مغربي هسپتالونو په نوم چې کوم هسپتال دی، په دغه کې تاسې کولی شئ خپل عملیات وکړئ. ګران دوستانو، تر عملیات لومړی مخکې باید تاسې لاړ شئ هلته روغتون کې وخت واخلئ. کله چې مو له ډاکټر سره وخت واخیستو، ډاکټر ستاسې تقریبا په 4-5 ماشینونو بېلابېلو آلو باندې ستاسې سترګې ګوري چې آیا د عملیات لپاره وړ دی او که نه. ستاسې د سترګو اندازه ګوري، ستاسې د سترګو جوړښت ګوري چې آیا ستاسې سترګې خو ډېر زخم نه لري. نو د ډاکټر له مشورې وروسته تاسې کولی شئ چې هغه تاسې ته عملیات انتخاب کړي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې تاسې باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او هغې سره د خپل د سترګو په اړه وغږیږئ. نو کله چې تاسې ډاکټر سره وغږیږئ ګرانو دوستانو، دلته یو څو عملیات دي غواړم چې تاسې ته په اړه معلومات درکړم. یو لیزر السطحي ورته وایي چې فی آر کې باندې مشهور دی، بل چې دی المیکانیکي په نوم یو دی، بل فیمتولیزیک په نوم دی، د فیمتوسمایل په نوم دی او ترڅنګ یې د کاسټم لیزیک په یو نوم دی. نو ما چې کوم عملیات کړی دی ګرانو دوستانو، د فیمتوسمایل په نوم عملیات دی. نو ډېر آسان ایزي عملیاتو، یوازې شل ثانیې چې دی یوې سترګې ونیولې. دلته کومه جراحي په سترګو کې نه کېدله. نو که چېرته ممکنه وه تاسې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته داسې یو عملیات انتخاب کړئ چې تاسې ژر ورغېږئ. نو ماشینونه او لیزر چې کوم آلې دي دا فرق کوي. ځینو کې اړتیا پیدا کېږي چې ستاسې سترګې په دننه برخه کې هم ګوتې ووهئ، خو زیات وخت چې دی د اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، نو د فیمتوسمایل چې کوم دی د لیزر په واسطه باندې ستاسې دغه سترګې چې کوم هغه توازن دی هغه برابروي. نو دې کې جراحي کوم څه نه کېږي چې مثال په طور ستاسې جراحي ترسره کړي. د عمر په اړه مهمه دا ده چې باید ستاسې له 18 کلنۍ نه پورته عمر وي. د دې ترڅنګ باید ځینو دوستانو پوښتنه کړې وه چې آیا زموږ مورجان او پلارجان دغه ستونزه لري یا زموږ نیکه، نو هغې معمولا کې د هغوی عمرونه زیات وي، نو دا عملیات د هغوی لپاره هم کېدلی شي. خو کوم دوستان چې د شکر تکلیف لري نشي کولی چې دغه عملیات وکړي، بیا هم دغه هغه خبرې دي چې باید تاسې سره ډاکټر پرې وغږېږي. زه نه غواړم چې تاسې ته دلته په اړه معلومات درکړم ځکه ما پورې اړوند نه دي. نو په ټوله کې که ووایم نو دغه یو ښه عملیات دی. له عینکو ستړیا، هغه کس چې ستړی شوی وي د هغې لپاره یو بهترین عملیات دی چې ترسره یې کړي. د نظر راتګ دی چې کله نظر راځي ګرانو دوستانو، هر کله چې تاسې عملیات ترسره کړئ نو تاسې ته چې کله تاسې راوځئ نو په روغتونونو کې داسې یو صندوق وي، ته به هغې ته خپلې هغه عینکې هلته ورچئ. نو بیا ستاسې ته یو د لمر لپاره تورې عینکې درکوي چې تر څو لمر شعاګانو سره تاسې عادت نه وي، نو هغه نو په سترګو بیا بد اغېزه کوي. نو د وخت په تېرېدو سره چې دی 10 دقیقې بعد، 15 دقیقې بعد، تقریبا 48 ساعته بعد نظر راځي. په ټوله کې ټول نظر چې دی تقریبا 3 هفتې یا الا تر 1 میاشتې پورې دغه نظر چې دی دا بیرته خپل حالت ته راځي. خو کله چې تاسې عملیات ترسره کړئ نو ستاسې نظر په هماغه ورځ راځي
تقریبا 80% او 80% ستاسې نظر راځي او تاسې کولی شئ چې هر څه په صفا ډول باندې ووینئ. نو یو شمېر تعلیمات او پرهیز چې د هغې په اړه به هم زه تاسې ته معلومات درکړم. په فیم تو سمایل کې چې کوم دی نو دی کې اړتیا نشته چې یو څوک د پرهیز وکړي، ځکه دا داسې عملیات نه دی چې د چا سترګو ته مشکل جوړ کړي. بیا که دا نور لیزک او دا کوم فیم تو دا نور کوم عملیاتونه څه دي هغې کې نو بیا ته مجبور یې چې یو څه وخت خپل کمپیوټر موبایل او رڼا څخه لرې اوسئ. نو ګرانو دوستانو که چېرته تاسې ورته ستونزه لرئ، ښه او بهترینه مشوره زما تاسې ته ده لومړی تاسې د دغې عملیات په اړه یو ډاکټر سره مشوره وکړئ. ډاکټر چې کله ستاسې عینه کې هم ستاسې ګوري او ستاسې سترګې هم ګوري، هر کله چې ستاسې سترګې مناسبه وي نو ستاسې عملیات ممکن دی. نو خدای دې وکړي چې تاسې هغه دوستان چې مشکلات لري د خدای دې وکړي د ټولو حل سي او د هغوی نظر بیرته راسي. نو تاسې موږ ته هم دعاګانې کوئ. بیا هم که کوم دوست اړوند بله کومه ستونزه درلودله کولی شئ کومنټس یې کوئ، یا تاسې که په سکرین باندې زموږ فیسبوک ادرس وینئ په دغه ادرس باندې تاسې کولی شئ خپل پوښتنه ملته هم وکئ. نو که کوم دوستان پوښتنه لري هیله ده ویډیو د سره تر پایه وګورئ او ستاسې د سلامتیا په هیله.